سلامونه درنو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست د اسټیمیل د کورس 21مه ویډیو کې زما عبدالله استاد سلام ومنئ. خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. اوس راځو په تېره ویډیو کې موږ د اسټیمیل آی فریم ټاګ ویلی و چې څنګه کولی شو په یو ویب پیج کې دننه بل یو ساب ویب پیج راولو. نو هغه د آی فریم په واسطه موږ وکولی شو چې یو ویب پیج د بل ویب پیج په صفحه کې دننه راولو. خو اوس راځو په دې ویډیو کې به موږ میټا ټاګ وایو چې میټا ټاګ په اسټیمیل کې څه فایده لري او په کوم ځای کې استفاده کیږي. میټا ټاګ د میټا ټاګ په واسطه موږ کولی شو چې خپل براوزر ته د ویب پاڼې ټول معلومات ورکړو. میټا ټاګ هیڅ نه شو کیږي په براوزر کې، مګر د ویب پاڼې ټول هغه مهم خصوصیات چې دي چې دی براوزر ته معرفي کوي. اوس راځو زه دلته دا راخلاصومه د ویس کوډ کې زه یو نوی فایل جوړوم، کنټرول ان دا ختموم. ښه، اوس دلته موږ چې کوم لنګویج کې که مثلا که فایتان کې کار کوو فایتان به معرفي کوو، که پی ایچ پي کې کار کوو پی ایچ پي، که سی شارپ کې کار کوو سی شارپ. زه راځم ایچ ورته مشخص کوم ځکه چې موږ کار چش کوو HTML کې. خو اوس دلته زه لیکم چې میټا ټاګ ډاټ HTML. اوس راځم سټرکچر جوړوم. دلته هم که تاسو به زیات لیدلی هم وي په دې ځای کې میټا ټاګ استفاده شوی. دا د څه دپاره استفاده کیږي؟ چارت سیټ چې دا د کارکټر دپاره استفاده کیږي. همداسې که دغه وی فوټ وګورو، وی فوټ چې دی د ریسپانسیو ویب سایټ دپاره استفاده کیږي. کله چې موږ یو ویب سایټ ریسپانسیو کوو بیا موږ څه کوو؟ بیا موږ د وی فوټ څخه استفاده کوو. نو زه راځم دغلته اوس ډبلیو اسکول ویب سایټ راخلاصوم چې په هغه کې موږ ریسپانسیو څه شي ته وایو. مثلا ما دلته ریسپانسیو خبره وکړه چې دا موږ د یو ریسپانسیو ویب سایټ دپاره استفاده کوو. کله چې موږ ویب سایټ ریسپانسیو کوو بیا په هغه وخت کې دا استفاده کوو. ریسپانسیو په دې معنی چې کله ما ویب سایټ جوړ کړ باید صرف په یو کمپیوټر کې باید نشي شو، هغه باید په موبایل کې، لپټاپ کې، ټابلیټ کې، دې ټولو کې باید څه شي یو قسم باندې دا شو شي. نو کله چې زه ویب سایټ په موبایل کې راخلاصوم نو باید د موبایل شکل کې همه موبایل کې راشي، او که زه ټابلیټ کې اوس دلته لیدلی شئ تاسو عملا دې ته ریسپانسیو ویب ډیزاین وایي یا ریسپانسیو ویب پیج وایي. اوس وګورئ دلته د هغه ویب سایټ کوم چې جوړ شوی دی په کمپیوټر کې، که تاسو ګورئ د کمپیوټر صفحه باندې راغلی دی ټول مکمل. که دلته وګورئ په دې ځای کې ټابلیټ دپاره جوړ شوی دی، ډیزاین همداسې ورکول شوی دی چې تر څو ټابلیټ کې شو کړي. دلته تاسو د کونج کې لیدلی شئ سرچ، په دې ځای کې دغه وګورئ سرچ، او دلته 3 ډاډې ورکړي. که زه به د 3 ډاډ باندې کلیک وکړم موږ سره به دغه ټول شو کړي. نو دې ته ریسپانسیو ویل کېږي ځکه چې په موبایل کې ټول دلته د دې سکرین وړیکی دا ټول نه شو کېږي. نو د هغه دپاره موږ دلته راځو دې ته ریسپانسیو ورکړی. یا تاسو ته زه وګورم دلته زما یو ویب سایټ ده مای پرسنل پیج، دا هم لیدلی شئ. دا زما سره یو پیج ده، دا اوس د موبایل دپاره ده. زه دې باندې رایټ کلیک کوم، دلته انسپیکټ ته راځم، د موبایل دپاره انتخابوم. دلته دا اوس موبایل کې وګورئ، موبایل کې دغه شکل ته ووخته، تاسو لیدلی هم شئ. وګورئ دلته موبایل په شکل باندې ځي. که زه چېرته دا کمپیوټر ته ټابلیټ ته واړوم دې ځای کې زه راځم کمپیوټر ته واړوم، دا لرې کوم، نو دا موږ سره دغه قسم کې نه ځي په ماوس باندې، ځکه چې دا کمپیوټر شکل کې ده. کمپیوټر په خپل د سکرین چې کوم دا څومره ویډ لري هغه دپاره جوړ شوی. که تاسو دلته په څه شي باندې ځي په سکرول باندې. که زه راشم دلته دغه یوریکي ته چینج کړم، مطلب دلته زه سکرین ته واړوم ماوس ته ټچ ته، نو کولی شو موږ یې په ماوس باندې څه کړو راولو. نو دا زموږ سره د ریسپانسیو خوبیانې دي چې کله موږ یو ویب سایټ جوړوو هغه باید داسې ریسپانسیو اوسي تر څو په هر ټابلیټ، موبایل، په هر څه کې شو شي. ښه، اوس زه دا ړنګوم، زه راځم دلته زه د میټا ټاګ لیکم. میټا ټاګ چې دی کلوز ټاګ نه لري، صرف اوپن ټاګ لري. که میټا ټاګ زه صرف ولیکم دا میټا ټاګ شو، کلوز ټاګ نه لري چې موږ سره کلوز ټاګ د دې راشي لکه نورو کې
چې موږ وویل چې یو کلوز ټاګ دی عرفاً. دلته تاسو لاندې مثال لیدلی شئ، یو بډي ده، دلته بډي هم کلوز ټاګ هم لري. دا په مثال د کلوز ټاګ دی، دغه باکس لاس چې ورکړی دی. ښه، زه اوس راځم لومړی ټاګ چې موږ وایو هغه اتر وایو. دلته ته راځم نیم کې دلته زه لیکم چې اتر. مثلا د دې ویب سایټ لیکونکی څوک دی یا جوړونکی څوک دی، د اتر څوک دی، نو دا د براوزر ته ښایي، براوزر په دې باندې پوهېږي چې د دې ویب سایټ جوړونکی څوک دی. زه دلته ورته راځم کنټینټ ورکوم. کنټینټ هم خپله اټریبیوټ ده. د دې په منځ کې زه ورته لیکم چې عبدالله. مثلا عبدالله چې ده د دې ویب سایټ جوړونکی دی. یا تاسو داسې هم لیکلی شئ، هر څه هغه د مثلا د هغه کس نوم چې وي هغه تاسو دلته ورکولی شئ. ښه، دویم رزم زه دلته میټا ټاګ کې ډسکریپشن. ډسکریپشن مطلب دغه ویب سایټ چې دی د څه شي په باره کې دی. زه دلته لیکم چې ډسکریپشن. ښه، زه دا اوس لیکم ډسکریپشن چې دا په HTML کې لیکو، دلته راځو، اوس دا ترې ختموو. زه دلته راځم میټا، دلته لیکم چې نیم، دلته ډسکریپشن. ډسکریپشن په دې معنا چې په دې ویب سایټ چې دا د څه شي په باره کې جوړ شوی براوزر ته یې ښایو. زه دلته هم کانټینټ لیکم. کانټینټ چې دا مخکې مو ویل چې دا خپله یو اټریبیوټ ده. په دې کې لیکم چې this is my website. یا داسې لیکم چې this all about visa tech. ښه، دا زموږ سره د دې چې شو ویب سایټ ډسکریپشن شو. دا هم میټا ټاګ کې موږ او تاسو چې لیکو. دریم راځو موږ میټا ټاګ اخلو. میټا ټاګ کې دلته راځو کیورډ معرفي کوو. کیورډ په څه معنا؟ په کیورډ چې دی کیورډ هغه مهم سپیشل ورډز چې دي چې د موږ د ویب سایټ نمایندګي کوي هغه به دلته معرفي کوو. مثلا زه دلته راځم چې لیکم چې کانټینټ. زه لیکم چې په دې ځای کې موږ چې دی په څه شي باندې بحث کوو؟ ویب اپس، ویب اپلیکیشن باندې دلته کما ورکوم. د نور څه شی دی؟ HTML ټیوټوریال دی. HTML ټیوټوریال دی. مثلا نور وغیره داسې کوم تاسو چې کوم ټیک باندې کار کوئ، نور ټکنالوژي باندې هغه څه دی او etc. ها، په دې باندې تاسو د خپل هغه ویب سایټ چې کوم نمایندګي کوي هغه ټاګ ده. ښه، بل زه راځم ویو فورټ دی. لکه څنګه چې ما وویل چې ویو فورټ د یو ویب سایټ موږ چې کله ریسپانسیو کوو هغه وخت کې موږ بیا ویو فورټ نه کار اخلو. دا لغتونه به تاسو ته ټول داسې جالبه ښکاري. انشاءالله دا ټول تاسو کره چې مخکې لاړ شو ټول هم یادېږي، سخته نه دي. ښه، بل راځو زموږ سره چې دا ویو فورټ دی. ویب فورټ. ها، اوس دا راځو د دې دپاره موږ چې اخلو کنټینټ اخلو. ښه، په دې کنټینټ کې به موږ څه ورکوو؟ ویډ ډیوایس. زه دلته راځم ویډ ورته لیکم. دلته لیکم چې ډیوایس. دغه موږ سره په هر ویب پاڼه کې چې دي ضروري دي چې کله موږ یو ویب سایټ ریسپانسیو کوو. دلته لیکم چې ویډ. ښه، دلته اوس زه چې کوم یو کما ورکوم. بیا انیشل سکیل. انیشل scale. ښه، بیا انیشل سکیل از اکوال 1.0. مثلا چې هر ویب سایټ دی دومره ویډ ولري تر څو چې هغه ټول فول سکرین یوسي.
ښه اوس زه راځم میټا ټاک ته. په میټا ټاک کې بل مونږ چې لرو HTTP اکویو. زه دلته راځم په میټا ټاک کې دلته لیکم چې د دې ویب سایټ HTTP څه ده. ښه اکویو دا HTTP اکویو دا د ریفرش لپاره استفاده کیږي. مثلا کله چې زه ویب سایټ کې داخلیږم هغه ویب سایټ د څو منټه هلته وروسته ریفرش شي په خپله باندې، نو هغه دپاره موږ دلته راځو دا لیکو ورته اکویو HTTP اکویو په خپل اتومات ډول باندې د موږ سره چې ده دا راغله. زه دلته لیکم چې ریفرش. ښه ریفرش ما ولیکه. ریفرش مونږ خپله اختیارات زمونږ په لاس کې دی چې په دې سره مونږ کولی شو خپله باندې ولیکو. اوس زه دلته راځم دې ته ټایم مشخص کوم چې څو سیکنډه کې د دا باید مونږ سره ریفرش شي 20 یا 12 هر څو چې تاسو غواړئ دې ته ورکولی شئ. دلته زه چې کوم دې ته سیمیکالن ورکوم. اوس راځم URL. هغه URL به ورکوو چې کوم ویب سایټ ته مونږ ځو، یا تاسو وغواړئ دلته زه راځم. ښه که تاسو اوس زه دا هغه خلاص کړم زموږ براوزر په دې کې هیڅ یو ټاګ نه دی شو شوی، ولې چې میټا ټاګ زموږ ویب سایټ نه شو کوي. ویب سایټ کې څه نه شو کوي براوزر کې، هغه صرف میټا ټاګ ویب سایټ ته براوزر ته دا وایي چې د دې ویب سایټ نمایندګي څه کوي، کوم چا جوړ کړی ده، څنګه باید ریسپانسیو اوسي، نو دا صرف منفي کوي. زه راځم دلته د دې ډیسکټاپ صفحه باندې یو ایمیج اچوم. په دې غواړم چې دا ایمیج زه واچوم. ښه کوم څه یو ایمیج غواړم چې راواخلم. ښه ما دغه ایمیج راواخیسته. اوس زه راځم دا ایمیج اخلم. IMG ایمیج دپاره مونږ IMG ټاګ اخلو لکه څنګه چې مونږ تاسو مخکې ویلی هم و. ښه اوس راځو دغه ایمیج راواخلو. اوس دلته مونږ ایمیج شو که کله چې دلته 15 سیکنډ په دې ویبپاڼه کې شو کېږي، نو هغه وروسته به دا چې کې په خپله باندې ریفرش کېږي. تاسو لیدلی هم شئ. ګورئ هر 15 سیکنډ وروسته به دا په خپله باندې چې کې ریفرش کېږي. دغه وګورئ تاسو لیدلی هم شئ. یا زه د لاندې مثال درته وښیم. دا چې کومه ختموم دا عکس. اوس زه دلته راځم په دې کې زه ورته لیکم چې HTTP. دلته زه چې لیکم URL د ګوګل URL ورته ورکوم. URL ورته ورکوم چې HTTP او دلته که سیمیکالن \word لیکم چې www.google.com. ما خپله د دې هغه ورته ورکوم. که چېرته زه دا ریفرش کړم 15 سیکنډ وروسته به دا چې په اتومات ډول باندې هلته لاړ شي، خو باید تاسو سره انټرنیټ موجود. نو دا زمونږ سره د میټا ټاګ خوبیانې دي چې کله مونږ میټا ټاګ استفاده کوو په HTML کې. دا په خپله 15 سیکنډ وروسته بیا چېرته ځي google.com ته، ځکه چې اوس مونږ سره انټرنیټ موجود نه ده. یا تاسو خپل ویب سایټ لینک دلته په دې ځای کې اچولی شئ. زه اوس که چېرته دا زه ډیلیټ کړم دلته راځم هماغه ایمیج ورکوم IMG. په دې سورس کې زه ورته هغه د دې تصویر عکس درلوم. اوس زه دا رن کوم. زمونږ سره تصویر راغی. اوس زه په دې تصویر کې دا چې کوم ډیلیټ کوم، دا کنټرول ایس کوم. زمونږ سره اوس تصویر ګورئ 15 سیکنډ وروسته دغه د اتومات ډول مونږ سره تصویر رک شو. هر 15 سیکنډ به مونږ سره دا شی کېږي شو کېږي. بل زه تاسو ته یو بل ټاګ معرفي کوم چې هغه ډېر مهم ټاګ ده. مثلا کله چې تاسو ډېر موبایلونه هم لیدلی وي یا کمپیوټر کې ویب سایټونه لیدلی وي،
کله چې یو ویب سایټ خلاص کړې مثلا زه دلته راځم زما خپل ویب سایټ ته دا پورټفولیو سایټ دی دا ویب سایټ ما خلاص کړ په دې ویب سایټ کې تاسو د ټول پاس هیډر لیدلی شئ دا ګری کلر ده او دا چې دا وایټ کلر ده او دا چې دا بل ډول کلر دی یو اوس څنګه کولی شو چې دا ټول په یو شان باندې دا کلر ولري که ویب سایټ خلاص کړم موبایل تاسو پاس هیډر لیدلی وي چې هغه یا سپین وي یا تور وي یا هر ډول چې موبایل هیډر وي نو د هغه هیډر د رنګ د ویب سایټ لون د چینج کولو ته څه ویل کیږي بیا موږ دا ټاګ استفاده کوو چې هغه تین کلر ده زه راځم دلته میټر ټاګ لیکم میټر ټاګ کې زه دننه راځم نیم لیکم ورته تین کلر ښه د میټر ټاګ کې موږ تین کلر ورته ولیکو اوس راځم کانټینټ اخلم کانټینټ کې باید موږ د هغه رنګ چې وي رنګ اوسي زه اف 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 ورته لیکم اف 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 چې دا دغه د سی اس اس کلر دپاره استفاده کیږي هیکزا ډیسیمل چې کوم هغه ده نو دا بیا د سپین رنګ نمایندګي کوي چې تر څو هلته سپین رنګ ورکړي بل ډول رنګ موږ هم ورته انتخابولی شو یا خپل هم لیکلی شو پینک یلو بلاک ریډ خو باید دلته څه شی اوسي هیکزا ډیسیمل اوسي او هیکزا ډیسیمل بیا په څه شي باندې اکسس کیږي په هاش باندې زه دلته لیکم چې اف اف چې دا بیا د ویب سایټ هغه کوم رنګ چې ده هغه باید څه اوسي سپین اوسي ښه دا زموږ سره د میټر ټاګ اړوند معلومات وو انشاءالله په بله ویډیو کې بیا په راتلونکي بله ویډیو کې به بیا نور ټاګونه وایو تر بله ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شي